د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت. لکه څنګه چې پوهیږئ دا د هیواد یو له هغو سکتوري وزارتونو څخه دی چې د کلیو په سطحه د آبادۍ او بیارغونې چارې مخ ته وړي. نوموړي وزارت دا کال هم د تیرو کلونو په څیر د هیواد په کچه په کلیو او بانډو کې ډېرې پروژې تطبیق کړي یا یې د تطبیق چارې روانې دي. دغه بېلابېلې پروژې د دې وزارت له لوري او یا یې تر چتر لاندې تطبیقیږي او انکشاف متوازن ته په کتو سره د هیواد ډېری برخې په بر کې نیسي. د دې پروژو په تطبیق سره او سرته رسولو سره نوموړی وزارت د څښاک پاکو اوبو د برابرولو، کوچنیو بندونو، پلونو، پلچکونو، کلیوالي سړکونو او استنادي دیوالونو جوړولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دغه پروژې نه یوازې د خلکو د ژوند کیفیت لوړوي بلکې د زراعتي ودې، د خوړو خوندیتوب، د سیمو ترمنځ د تګ راتګ اسانتیا او د اقتصادي فعالیتونو د پراخېدو لپاره هم زمینه برابروي او د دې خدماتو پلي کولو د خلکو پر ژوند مستقیم مثبت اغیز کړی دی او کلیوالو ټولنو ته د پرمختګ امید بخښلی دی. هغه پروژې چې د نوموړي وزارت له لوري د اسلامي امارت په خپله بودیجه باندې تطبیقیږي په لنډ ډول به یې زه له تاسو سره وضاحت شریک کړم. لومړی هغه پروژه چې په فراه ولایت کې د کجي صمد بند ستره پروژه ده چې د څېړنو چارې مخ په خلاصېدو دي او په نږدې راتلونکي کې به د ډیزاین چارې هم پیل شي. قدرمنو حاضرینو، د رسنیو استازو تاسو ته معلومیږي چې د لویو بندونو جوړول 5 اساسي مرحلې لري. اولیه امکان سنجي ده له اقتصادي تحلیل سره، یعنی چې دغه ساحه د بند جوړولو لپاره مناسبه ده، په تخمیني ډول به کوم ډول بند کوم مشخصات چې ولري لکه ارتفاع مثلا حجم او نور داسې ولري او یا اقتصادي تحلیل د دې پروژې د جوړولو لپاره دا ځای مناسب دی. دوهم تفصیلي امکان سنجي ده د بند. د بند ابتدایي امکان سنجي مفصل او عملي تحقیقات لکه د ځمکې لاندې او پر سر طبقات، جیولوژیکي او جیوتخنیکي څېړنې او د موادو کیفیت معلومول او نور اړوند مطالعات دي. درېیمه مرحله نو ډیزاین ده. د تفصیلي امکان سنجي وروسته د بند د جسم، تونلونو، دروازو، پارچاوي، محافظتي او هستوګني ودانیو تفصیلي ډیزاین دا کیږي. په څلورمه درجه کې بیا اعمار کیږي چې د ډیزاین په څلورمه درجه کې د ډیزاین په چې 50% بشپړ سي او یا په 100% تکمیل سي د پروژې د عملي جوړولو کارونه پیل کیږي. بیا وروستۍ مرحله چې 5مه مرحله د هغه نو ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د بند د بشپړېدو وروسته د بند کاسه له اوبو ډکېږي او د ځمکې د خړوبولو چارې ترسره کیږي. دغه 5 مرحلې لري چې موږ هغه 2 مرحلې نور په بشپړېدو دي، 3مې مرحلې ته داخلېږو، د ډیزاین د مرحلې ته یې داخلېږو. په دغه بند باندې شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په بشپړېدو سره به انشاءالله 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه سي. د دې بند ارتفاع د اوس لپاره 55 متره په نظر کې نیول شوې ده چې دا به 55 متره لوړ وي، چې په دې صورت کې به دا بند 140 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او 14,000 هکټاره ځمکه به ورځنې آبیاري یا خړوبېږي. خو له وروستیو تحقیقاتو او څېړنو څخه چې روانې دي د هغو څخه څرګنده شوه چې په دې سیند کې به د کال په اوږدو کې قریب 300 میلیونه متره مکعب اوبه هم تیریږي. د کال په اوږدو کې وخت داسې وخت هم ورباندې راځي چې 300 میلیونه متره مکعب اوبه دلته تیریږي. نو بناً په یاده ساحه کې تقریبا د 80 مترو په لوړوالي سره د بند جوړېدل امکان لري چې په دې سره به بیا نوموړی بند 333 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او 8,000 هکټاره ځمکه به خړوبوي. نو د بند تهداب چې کله ښوول کیږي دا اوس چې ډیزاین روان دی دا دومره قوي ډیزاین کیږي چې کیدای سي په راتلونکي کې ارتفاع 80 مترو ته هم لوړه سي. اوس خو 55 په نظر کې نیول شوې ده چې 55 په لوړېږي، خو دا بند به د دې وړتیا لري چې
بیا وروسته که لوړېږي نو 8 مترو ته هم لوړېدلی سي. دغه تهداب باید د دې وړتیا ولري. ورپسې د بادغیس ولایت په قادس خردک سیمه کې د یو لوی بند رغولو چارې دي چې په چټکۍ سره روانې دي. تقریبا تر نیمایي ډېرې مخته تللي دي. په دغه بند باندې څه کم 14 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د یاد بند په جوړولو سره به د قادس خردک 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه سي او ورسره د قلاینو شبکې د ذخیرې منبع هم له دې بند څخه تغذیه کېدلی سي. تاسو ته معلومه ده په قلاینو ښار کې چې د بادغیس مرکز دی هغه ته یو غټه شبکه جوړه سوې ده د اوبو چې ټولو کورونو ته اوبو رسېدلي دي. دغه ذخیرې ته یا دغه د اوبو شبکې ته چې کومې اوبه را روانې دي 18 انچه اوبه را روانې دي نو د دغو هغه ذخیره له دې بند څخه په آینده کې کېدلی سي تغذیه سي. یعنې د دې دغه نسته چې دا بیا وچیږي ویره نسته چې دغه ذخیره دې وچه سي ځکه له بند څخه تغذیه کېدلی سي امید شته. او بل ورپسې د واخان د کوریډور لویه پروژه ده چې د دې وزارت له لویو پروژو څخه ده. لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ د دې پروژې لومړی پاز چې د 9 کیلومتره سړک احیا وه چې فقط هغه سړک تر چین تر سرحده پورې ورسېدی احیا سو هغه بشپړه سوې ده. هغه پاز یې بشپړ سو. یوازې یو څو ساختمانونه په هغه پاز کې پاته دي چې هغه هم انشاءالله ډېر په نږدې راتلونکي کې به بشپړ سي. او د دوهم پاز چې د دې سړک تقریبا 80 کیلومتره سړک دی دوهم پاز یې نو هغه هم ښه په چټکۍ سره مخته روان دی. کارونه یې مخته روان دي. درې لویې نورې پروژې دي چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري بشپړې سوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. دا خو هغه پروژې وې چې ما درته یادې کړلې چې د هغو کارونه لا روان دي تر کار لاندې. یوه یې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو لوی استنادي دیوال پروژه وه چې د هیواد په کچه یو ستر استنادي دیوال دی. تقریبا 15,000 متره دیوال دی او په 15 میلیونه افغانیو باندې دغه تکمیل سو او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. بل د بادغیس ولایت په مرکز قلاینو ښار کې د اوبو رسولو یوه لویه شبکه ده چې مخکې مې یادونه وکړله هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل سوله. د دې په بشپړېدو سره د دغه ښار 15,000 اوسېدونکو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ او 346 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغی. درېیمه پروژه چې تکمیل سوې ده او ګټې اخیستنې ته سپارل سوې ده هغه پروژه چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري تکمیل سوه. د هیواد د 14 ولایتونو په 142 ولسوالیو کې د څه باندې 446 میلیونه افغانیو په لګښت 143 چک ډیمونه وو د اوبو یا د هغه چک ډیمونو بدیلې پروژې وې چې په هغه کم ځای کې چک ډیمونه نه تطبیقېدل بدیلې پروژې تطبیق سولې. یعنې 143 پروژې تطبیق سوي دي. دا ټولې ګټې اخیستنې سپارل سوي دي دغه درې سره پروژې. د سږ کال لپاره چې دا راز د مشرتابه له لوري 6 نورې بېلابېلې پراختیایي پروژې منظورې سوي دي چې انشاءالله د دغه وزارت له لوري څخه به تطبیقېږي. په دې پروژو کې د فراه ولایت یو 2.5 کیلومتره یو کانال دی. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې محافظوي دیوالونه دي او د لوګر ولایت په برکي برک ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره اوږدوالي په اندازه باندې یو پوخ سړک دی او د کندهار ولایت په شوراوک ولسوالۍ کې د څه باندې 90 کیلومتره په اوږدوالي یو د جغلي سړک دی. په روزګان ولایت کې د کانال او سربند پروژه ده او دغه راز په دایکنډي ولایت کې د یو سړک او سټرکچرونو پروژې دي. دغه ټول په دې کې شامل دي. یعنې دغه 6 پروژې د سږ کال لپاره منظورې سوي دي د مشرتابه له لوري چې انشاءالله کارونه به برابر ده او ډیزاین یې سوی ده سروې یې سوې ده او د انشاءالله په نږدې راتلونکي به عملي کارونه شروع سي. خو یوه یادونه باید وکړو چې د دې ټولو پروژو د څېړنو ډیزاین او تطبیق چارې د هیواد د خپلو انجینرانو لخوا پر مخ وړل کېږي. دغه یوه ضروري یادونه ده. دلته نور څوک خارجي انجینران پکښې نشته. که کله بیا هم په دغه پروژو کې خارجي انجینران استخدامیږي نو هغه به د لزوم دید په اساس باندې استخدامیږي خو تر اوسه پورې څوک نشته پکښې. ټول خپل داخلي انجینران دي چې دا کارونه مخته وړي کې سروې ده که ډیزاین ده که تطبیق چارې دي. دا ټولې هغه پروژې وې چې د اسلامي امارت په خپله ولسي بودیجه باندې تطبیق سوي دي او یا د تطبیق چارې روانې دي. اوس هغه پروژې چې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت تر چتر لاندې د همکارو مؤسسو له لوري تطبیق کېږي
د آبرسانۍ په برخه کې د څښلو پاکو اوبو رسولو 842 پروژې دي. له تېر کال راهیسې ټولې تکمیل سوي دي، ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي او 559 پروژې بیا تر کار لاندې دي د اوبو رسولو په برخه کې د څښاک اوبه دي. د آبیارۍ په برخه کې د اوبو لګولو په برخه کې د کانالونو جوړول دي، مثلا کاریزونو پاکول دي، استنادي دیوالونو جوړول دي او چک ډیمونه دي. هغه کې 930 پروژې تر کار لاندې دي او د کلیوالي سړک جوړولو په برخه کې بیا لسګونه پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي او 195 کیلومتره سړک چارې تر کار لاندې دي، تر اوسه پر روان دي. یعنې په مختلفو برخو کې چې سره راجمع کړي نو 195 کیلومتره ځین جوړېږي. د دې یادو پروژو د کار په جریان کې زرګونه تنه هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. په پای کې باید یادونه وکړو چې د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوي چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې چېرته چې زیاته اړتیا لیدل کېږي او په تېر وخت کې خدمات هم نه دي ورته عرضه سوي، د خپلو شته امکاناتو سره سم د سړک جوړولو، اوبو رسولو، اوبو لګولو په برخه کې بېلابېلې پروژې پلې کړي.